ملګرو نن د پسرلي اوله ورځ ده. په دې پسې د یوه سوالګر کیسه رایاده سوه. سوالګر په سترګو ړوند و. سهار به په ښار کې د یو ودانۍ لاندې کېناسته او کاسه به یې کېښوده، مخ ته به یې یو کاغذ ودراوه. په دې لار به خبریال تېرېده، کتل به یې چې له سهار تر ماښام دې سوالګر ته یو څو سکې لا خلک واچوي، تش جام همداسې بېرته وړي. بله ورځ خبریال راغی، یو دوه سکې یا نوټونه یې واچول او هغه کاغذ یې راواخیسته، یو څه یې ورباندې ولیکل، لاړ. مازدیګر چې بیرته په همدې لار راتېرېده، ګوري چې دا کاسه له سکو ډکه ده. خبریال نږدې راغی او ورته ودرېده. سوالګر ممکن د ده له قدمونو یا هر څه نه پېژندلی وي. ورته ویلې چې ته هغه کس نه یې چې سهار دی دلته زما په جام او کاغذونو ګوتې وهلې؟ خبریال وویل هو. وایي تا څه وکړه چې نن زما جام ډک سوی دی؟ خبریال ویلې بس کوم کاغذ چې تا لیکلی و د هغه په بل مخ ما جمله ولیکله او هر څه همدې بدل کړه، ځکه تا په کاغذ لیکلي و چې زه په سترګو ړوند یم، څه نه وینم، راسره کومک وکړئ. خو ما په دې بل مخ ولیکل چې نن د پسرلي اوله ورځ ده، وطن ښایسته دی خو زه یې نه وینم. همدا جمله وه چې د خلکو خواخوږي در سره پیدا سوه او تا ته یې دا د ډېرې پیسې اچولې. په هغه ورځ نه د کال اوله ورځ وه، نه پسرلی و، نه وطن ښایسته و، خو همدې یوې خبرې د دې سوالګر لپاره د خلکو خواخوږي پیدا کړه. یعنې ژوند کې کله کله داسې وي چې تاسو به یو هدف لرئ، یوه لار، یو پلان به ورته جوړ وي، کار به نه کوي، خو که یې بدل کړئ کیدای شي ډېر ژر نتیجه ورکړي.